سلام درنو کتونکو په دې ویډیو کې هغه افغان فیلډران درپېژنو چې د محمد نبی او راشد خان سره د وکټو په اخیستلو کې مرسته یا ملګرتیا کړې ده خو د ویډیو کتلو څخه وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو ټولو ویډیوګانې مو تر تاسو سمې در ورسیږي. لومړی هغه افغان فیلډران درپېژنو چې محمد نبی سره د وکټو په اخیستلو کې مرسته کړې ده. په دغه لیست کې لومړی لوبغاړی سمیع الله شینواری دی. نوموړي محمد نبی سره د اتو لوبغاړو په سوځولو کې مرسته کړې ده او نوموړي اته واړه لوبغاړي د محمد نبی په توپ د سمیع الله شینواری لخوا کیچ شوي دي. بل لوبغاړی چې محمد نبی سره د لوبغاړو په سوځولو کې زیاته مرسته کړې هغه محمد شهزاد دی. نوموړي هم د اتو لوبغاړو په سوځولو کې محمد نبی سره ملتیا کړې ده چې 4 سټمپ او 4 یې کیچ اوټ کړي دي. تر دې وروسته دریم لوبغاړی په خپله محمد نبی دی چې نوموړي د توپ ترڅنګ په خپله کیچونه هم نیولي دي. نوموړي په خپل توپ باندې په شلوریز کرکټ کې 7 کیچونه نیولي دي او لوبغاړي په شلوریز کرکټ کې 7 لوبغاړي کاټن بولډ اوټ کړي دي. تر دوی وروسته بل فیلډر چې د محمد نبی سره د لوبغاړو په سوځولو کې زیاته مرسته کړې هغه نجیب الله زدران دی چې د محمد نبی په توپ باندې 7 کیچونه نیولي دي. اوس هغه فیلډران درپېژنو چې راشد خان سره د لوبغاړو په سوځولو کې زیاته مرسته کړې ده. په دغه قطار کې لومړی لوبغاړی چې راشد خان سره د لوبغاړو په سوځولو کې زیاته مرسته کړې محمد شهزاد محمدي دی. نوموړي د راشد خان سره د 9 لوبغاړو په سوځولو کې مرسته کړې ده چې د جملې څخه یې 9 واړه لوبغاړي په شلوریز کرکټ کې سټمپ اوټ کړي دي. یعنی نوموړي د راشد خان په توپ باندې په شلوریز کرکټ کې تر اوسه هیڅ کوم کیچ نه دی نیولی. بل لوبغاړی چې راشد خان سره د لوبغاړو په سوځولو کې زیاته مرسته کړې هغه نجیب الله زدران دی چې نوموړي د راشد خان په 7 توپونو باندې کیچونه نیولي دي. تر دې وروسته راشد خان په خپله په شلوریز کرکټ کې په 4 توپونو باندې په خپله کیچونه نیولي دي. د یادونې وړ ده چې محمد شهزاد محمدي راشد خان سره د 9 لوبغاړو په سوځولو کې چې 9 واړه سټمپونه دي، محمد نبی سره د 8 لوبغاړو په سوځولو کې چې 4 سټمپ او 4 کیچونه دي او شاپور زدران سره د 6 لوبغاړو په سوځولو کې چې 6 واړه کیچونه دي مرسته کړې ده. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو ټولې ویډیو